زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په شایسته دین را شریکو مسلمانان ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام یو هغه واقعه ذکر کړي چې هغه د اسلام پستر دین کې یو تاریخي او یو حیرت انگیز واقعه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام دا د الله تعالی هغه پیغمبر دی چې الله تعالی هر څنګه امتحانات رنګارنګ ډیر امتحانات الله باندې راوست او په ټولو امتحاناتو کې الله کامیاب کړي. داسې امتحانات الله باندې راوسته چې د وطن پریښودلو ته دا امتحان الله باندې راوستی وطن به پرېږدي. په ټول انسانیت کې اولنی مهاجر حضرت ابراهیم علیه السلام چې د الله پر دین باندې خپل وطن پرېښود. عراق دا د ابراهیم علیه السلام خپل پلارنی ټاټوبی دی، اما خو د هغه سره چې کله دا حالات ورته راغله چې د خپل وطن څخه به نور وځي، بیا یې عراق پرېښوی فلسطین ته مهاجر شو. دا یو امتحان و الله تبارک وتعالی باندې راوستی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د هجرت نه مخکې الله دا امتحان باندې راوستی چې اور ته یې وغورځوي، اور ورته ګلزار الله جوړ کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام باندې الله په لار کې د هجرت داسې زړه دردون کې داسې و حیرت انگیز واقعه چې د برداشت نه ده الله پاک باندې راوسته. خو هغه ته ابراهیم علیه السلام په ډیر ورین تندي باندې په ډیر غټ اولو العزم توب باندې تیار و. د لارې و داسې واقعه لکه حضرت سارا چې دا د نړۍ د ښځو ښایسته ښځه دا د حضرت ابراهیم علیه السلام کور والا ده. د مصر باچا ظالم هغه دا جنیبیای حضرت ابراهیم علیه السلام دې ته تیار سو، خو پر لمانځه ودرېدی. دا بیا بیله مسله ده چې حضرت سارا یوه پاک عزتمنه پتمنه بیبي وه. الله رب العزت وساتل د کافر لاس و بې داسې پاکو بیبیانو ته خو ورنږدې کېدی هم نشي. په هغه امتحان کې الله تبارک وتعالی حضرت ابراهیم علیه السلام کامیاب کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله دا منظر ویني هلته هغه بیبي د هغه فرعون د مصر د باچا سره ناسته ده، خو فرعون یا د مصر باچا لاس چې ورته راوږدي الله پاک یې وچي، لاس وچ شي، بدن کار پرېږدي، بیرته هم دې ته زارۍ کوي، دعا راته وکړه چې جوړ سه. دا یو غټ امتحان و چې الله تبارک وتعالی باندې راوستی. خدا پردې الله پاک ورته پورته کې دا دیوالونه الله لري که
حضرت ابراهیم علیه السلام ښه په رڼو سترګو ورته کتل خپلې بیبي ته چې هغه د ناست څوک د پیغمبر بیبي ته لاس هم نشي وروړلی. ګوري دا ښه یاد ساتئ. ګوري الله تبارک وتعالی د پیغمبر بیبي دا کافره جوړوی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک دین تر راتګ مخکې د امتی د یوې کافرې ښځې سره نکاح جایز وه. د پیغمبر د کافرې ښځې سره نکاح جایز وه، اما چیرې د یوه پیغمبر په نکاح کې دی ښځه نه راغلې ده نه راکلی سي چې هغه د زانیه وي، زناکار دی، دا نشي کېدی. الله رب العزت د پیغمبر خاندان د دین ساتلی دی. ګوره داسې نشي کېدی، کافره کېدی سي خو زانیه نشي کېدی. الله رب العزت ټول حالات ورته ښکاره که چې دا په سترګو ورته ګوره. درې واره دا کافر نازیبا حرکت وکړي، اما الله رب العزت په هغه ځای باندې شرمنده رسوا کړي. آخر یې خپله لور ورته په تحفه کې پیش کړه. زما کله کله په ذهن کې دا راشي دا زموږ د زمانې سر خوړلي سر وهلي کافران نه دي کې بیخي زره عقل نشته. هغه د پخوا زمانې کافران چې مات به دي کوي مات بې معنی، بیا بیا څه تحفه و انعام هم درته درکړي. زموږ د زمانې د نه په مات پوهېږي ظالمان، دا دوکه‌بازان، چلبازان، فریبګر، خائنان، ظالمان، وحشن پرست، بدپرست، سخت ذلیل کافران دي زموږ د زمانې کافران. حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته وغورځوئ، د اوره چې راشوه سو هیڅ نه پسوي نه سوځلی، دمشق مرۍ په تحفه کې ورته پیش کړي. کافر دی نمرود، اما ابراهیم علیه السلام چې اور نه وسوځي، نمرود په دې قناعت وکړي چې د دې کې یو جوهر سته، ویې مانئ په تحفه کې مرۍ ورله ورکړي. بیا په تحفه کې مرۍ پیش کړي، دمشق نومېږي هغه مرۍ. حضرت سارا ته چې کله د فرعون لاس ونه رسېدی، د مصر د باچا لاس نازیبان لاس نه ور ورسېدی، چې د هغې په دعا باندې الله جوړ کړي، بیا هغه سارا ته دا د وخت ظالم کافر باچا دا یوه لور ورلره ورکوي. یهودیان په موږ پسې د ځانه درواغ تړي، وایي چې هغه مینځه یې ورلره ورکړه. حضرت هاجر مینځه نه ده، د باچا لور وه. بیا یې ورته په تحفه کې لور پیش کړه. چونکې میدان حضرت سارا وګټي، فرعون ومنله خبر، ځکه یې په تحفه کې ورکړه. حضرت سارا، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت لوط علیه السلام دمشق مرۍ ورسره. ابراهیم علیه السلام، حضرت لوط علیه السلام، حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها او حضرت سارا رضی الله تعالی عنها دمشق مرۍ. دا 5 کسیز ډله ده، 5 کسان. دا د عراق روانیږي فلسطین ته ځي. لارې کې چې کم امتحان سره مخ سوه، الله پکې کامیاب که په دې امتحان کې ښه وچلېده. په امتحان کې زموږ استاسو د ایمان، زموږ استاسو د قول، زموږ استاسو د عمل، د دې امتحان الله رب العزت اخلی. موږ تاسو الله مخلوق ته شي، الله ته خو موږ ور معلوم یې، زموږ ایمان ور معلوم دی، زموږ عقیده، زموږ عمل، زموږ قول. ابراهیم علیه السلام ښه الله ته ور معلوم و، خو دنیا ته یې وشوی، درننه یې حرکات باقي فاته دي.
پر دا تقدیر باندې به چلیږي، پر دا تقدیر باندې به چلیږي، پر دا تقدیر باندې به چلیږي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې فلسطین ته ورسېدي، اوس بیا نو یو څه د سوکوالي د وسایي د استراحت یوه ساه اخیسته. په یو کور کې یې واړوله. حضرت ساره ورته وایي چې سړی زما او ستا مابین کې خو ډېره زندګي وه، د اکا لور یې هم وه، بیبي یې هم ښه زندګي مې تېره کړې ده، خو چونکې زما څه الله تا ته اولاد نه دی درکړی، نو که دې خوښه وي بیا به داسې وکړو چې دغه حضرت هاجر چې ما ته راکړه د دغه پیغلې نجلۍ سره به ستا نکاح وتړو. خپله کور والا حضرت ساره را ولاړېږي، ابراهیم علیه السلام ته دوم واده ورکوي. اوس زه کله کله وایم خپل ګریوان کې سر ټیټ کړي، زموږ په زمانه کې چې نارینه څنګه لږ کږېدلي دي، زنانه غریبانانې هم داسې کږېدلي دي. دا خو برداشت نه کوي چې خاوند ته دي الا ماشاءالله شی بیبیانې خوسته که نه. حضرت ابراهیم علیه السلام ته یې واده ور وکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې واده وکړي د الله رب العزت شان ته ګوري، امتحان الله راولي. حضرت ساره یو ور طرف ته واده ورکوي خپل خاوند ته، بل طرف ته د دې په نیت یې ورکوي چې الله به اولاد ورکړي. خو چې کله حامله سوه، حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها چې کله بچی په نس باندې سو، بیا یې اوس حضرت ساره یو نظر مني، یو نظر مني. دا نظر مني که چیرې داسې پیښه وسوه چې زوی یې وضو کېدی، زه به د دې د بدن نه د بدن د څه حصې نه څه غوښه پرې کوم. د الله پاک خپل نظام دی، خپل دستور دی، چلیدلی جوړ کړی نظام دی. الله و حضرت هاجر ته د ابراهیم علیه السلام څه یو زوی ورکړي، حضرت اسماعیل علیه السلام یې نوم دی. حضرت اسماعیل علیه السلام چې کله پیدا سو، اوس خو حضرت ساره نظر منلی دی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي ساره خوا مه بدوه خپل نظر پرک، دا عجیب خاندان دی که نه. سړی د حضرت ابراهیم علیه السلام خاندان ته په حیرت کې پاتې کېږي، بلکل سړی اریان دی. الله پاک د دې جد الانبیا څخه داسې طریقې موږ ته راپرېښي دي، اوس هم مروجې دي، اوس هم زموږ ستاسو په دین کې بعضې واجب بعضې سنت دي. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي هیڅ مشکل نشته، د دې د غوږ د دې حصې څخه لږ غوښه پرېږ، په دې ځای کې لږ سری ورله راورکړي. د زنانو دپاره نن د غوښ سری کول سنت. دا د چا سره روانه ده دا کارنامه؟ د حضرت ساره د هغه زمانې سره. د ښځې دپاره سنت دا د حضرت ساره په لاس د حضرت هاجر غوږ سری سوی دی. ګوره زنانې په دې نه دي خبر، زموږ د زمانې نارینه نه دي خبر، زنانې به د کومې خوا خبرې چې زه غوږوالي په غوږ اچوم، دا سری اول چا غوږ ته ورکړی، دا د چا په لاس ورکول سوی دی. زموږ فقها ولګېده د زنانې د زینت په خاطر باندې د پزې سره کېدل دا هم ورسره اجازه که چې زنانه به پزم سره کوي. حضرت هاجر ولګېده د حضرت ساره ولګېده د حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها د فرج نه یې څه حصه څه غوښه پرې کړه. الله تبارک وتعالی ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړي چې دا زوی دې پیدا سو، اوس دلته حضرت ساره ده چې دا خفه نشي، دیغ نشي،
د بني زوی وزو کې دی پر دې باندې درون بوج را نشي. حضرت هاجر بوزه بلې علاقې حضرت ابراهیم علیه السلام سره د حضرت هاجر سره د جبرائیل علیه السلام سره روان شو. یو داسې علاقې ته راغلی، داسې سیمې ته راغلی. الله تعالی یې په سورت ابراهیم کې بیان کوي واد غیر ذی زرع، داسې شیله وه چې د کښت ځای پکې نه و، هلته یو څاڅکی اوبه هم نشته، نه هلته اوبه شته، نه هلته واښه شته، نه هلته کښت شته، نه هلته انسان څوک اوسېدونکی شته، یو کور هم نشته، ګرد غرونه و مندونه وشیلې دي. داسې ځای ته یې راوستی. حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت جبریل علیه السلام ته وایي جبریل دا زموږ د اړولو د ځای دی؟ وایي هو همدا ستاسو ځای دی. حضرت ابراهیم علیه السلام د ځانه سره لږ خورماوې لږ اوبه راوړې وې، نو یو ژی اوبه دي، یو تیلی کې څه خورماوې دي، دا به څونه د سړي بس څومره ګزاره به په وکړي. 3 ورځې ابراهیم علیه السلام ورسره تېرې کړې. د 3 ورځو بعد عظیم امتحان الله باندې راوستی. ورته وایي چې اوس د دې ځای نه ته ځه، هم دا کوچنی ماشوم او هم دا بیبي یوازې پرېږده، دا هم دلته پرېږده. ګوره حضرت ابراهیم علیه السلام روان سو، پټوی د ځان سره واخیستی. حضرت هاجر باندې غږ کوي ابراهیمه څه کوي، چیرې ځې؟ غږ نه کوي. بیا ورته وایي غږ نه کوي. حضرت هاجر هم پسې ور ولاړه سوه. وړوکی ماشوم پروت دی، د وښو سه یوه کوډله ورته جوړه کړې ده، په هغه کوډله کې پروت دی. پلار هم روان سو، مور هم په پسې د زوی یوازې پاتې سو. دا اسې د ملا د خولې خبرې نه دي، دا تاسو چې اورئ. ګوره دا په خپل ځان باندې را برابره کوي چې تاسو نوی واده هم کړی، اول واري زوی دې هم زو کړی، او هغه هم دومره کوچنی په داسې غرو کې پرېږدئ، څونه به تیار شي. ډېر کم خلک به دې ته تیار شي. دا پیغمبري سینه غواړي. ګوري دا د خلیل الرحمن غوندې اولو العزم پیغمبر غواړي کنه. حضرت ابراهیم علیه السلام چې د غره څخه اوړي، حضرت هاجر ورته आवाज کوي، وای ابراهیمه الله درته وایي چې دا پرېږده؟ ولو الله راته وایي. ښځه هوښیاره وه، ورته هغه الله به بیا موږ ساتي هم؟ در الله تعالی ښه ساتونکی ستا نشته. الله هغه ذات دی چې موږ تاسو پالي هم، پیدا کړي هم یو، ساتي مې هم، رزق هم راکوي، اوبه هم راکوي، هر څه الله پاک راته راکوي. هغه ذات دی الله تعالی. ورته وایي چې بیا خو به هغه ذات موږ ساتي، مشکل نشته. حضرت هاجر راوګرځېد، ابراهیم علیه السلام واوښتي. د غره څخه چې واوښتي، الله پاک ته یې خپل لاسونه لافه کړي. رب اجعل هذا بلدا وارزق اهله من الثمرات. یا الله دا ښار، دا ځای ښار وګرځوي. رب اجعل هذا بلدا، یا الله دا ښار وګرځوه، دا ځای داسې ښار یې وګرځو چې د امن و، د امان ځای. هر څوک چې داخل شو دلته هغه په امن وګرځو. د انسانیت امن خو څه کوي؟ د مکې مکرمې درختې، د مکې مکرمې واښه هم خلک نشي کولی.
د مکې مکرمې حیوانان هم نشي څوک ښکار کولی. حرم کې چې کوم وي هغه ته ښکار هم ناجایز دی. سوا د یو څو حیوانانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو اجازه ورکړې د موزیات، سوا د هغه درختو څخه، سوا د هغه وښو څخه چې اذخر دی یا هغه درخت چې خپله انسان کښېنولی وي. الله تبارک وتعالی ته خواست کوي یا الله دې ښار والا ته داسې میوې ورکړې چې دوی باندې ستړي نه وي. حضرت ابراهیم علیه السلام داسې دعا کړې ده که هر ورځ تاسو حرم ته ورسئ، په هر ورځ باندې توتسته که ژمی دی که دوبی دی که پسرلی دی که منی، په هر ورځ چې تاسو ورسئ د مکې مکرمې په ښار کې هلته هندوانه خټکی سته، ژمی دوبی پسرلی منی نه غواړي. اما په ستړي هم نه دي، دی نه چې په مکه مکرمه کې څوک پالیس کري، داسې نه چې هلته د انګورو باغونه راشنه دي، نه. ورزق اهله من الثمرات، یا الله په رزق ورکړي، ور وخوري و دوی ته هسې میوې تا ورله راورکړي، هسې میوې او هسې شیان الله ورکړه. امن څومره مضبوط امن دی، امن در دې اندازه پورې دی وسیع درته راسي په تا پورې ښکر موږي. دا پوهېږي چې دلته خو ما څوک نه ښکار کوي، څه داسې ښار خو نه دی لکه زما او ستا. اسکوټر په امن نه دی، لور په امن نه ده، زوی په امن نه دی، کور په امن نه دی. د اختر په مناسبت باندې غریب یو جوړه کالي رااخیستې، په لار کې ورته غله ولاړې، هغه یې ځینې واخلي. کاشکې خو د مکې مکرمې د حیوانانو طبیعت په موږ کې موجود و. زموږ په ښار کې د مکې مکرمې د وسیع عقل هم نسته. هلته هغه په دې پوهېږي چې دا نه کېږي، نه ما څوک ښکار کوي، نه په ما څوک کار لري، نه هلته سړی چاله لاس وروړی شي. دومره د امن ښار و. د جاهلیت په زمانه کې به د پلار قاتل سړي ته په مخه ورلی، مخ به یې داسې ځینې واړوي، من دخله کان آمنا. څوک چې هلته داخل سي هغه په چا باندې وګرځي؟ په امن باندې، په امن باندې وي. هل ځای د امن ښار دی. الله پاک ته خواست وکړي. الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام 3 سره خواستونه ومنل. همیشار وګرځاوي. نن د مځکې پر سر چې څومره ښه منظرونه دي، څومره ځایونه دي، د مکې مکرمې تر ښار ښایسته ښار نشته. په میلیوناو کسان هلته ځي. دویم الله تبارک وتعالی داسې د امن ځای وګرځاوي چې په ټوله دنیا کې د هومره امن نشته. دریم الله پاک ورته پرېمانه نعمتونه او میوې ورکړه، څوک پسې ستړي هم نه دي. داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی ولري. حضرت ابراهیم علیه السلام لاړی فلسطین ته. یو څه وخت کې به بیرته راغلی مکې مکرمې ته، د خپلې بیبي د خپل وړوکي ماشوم بچي حال به اخیست. یو څه وخت کې به راغلی خپل حال به اخیستی. ابراهیم علیه السلام خو راځي پوښتنه کوي، اسماعیل علیه السلام الله پاک غټوي. الله رب العزت داسې حالت راوسته چې د حضرت هاجر سره هغه څه خورماوي وي هغه خلاصې سوې، څه اوبه وي هغه خلاصې سوې. اوس حضرت هاجر تږې سوه، وږې سوه، دواړه شیان پیدا سوه، هم تنده پیدا سوه او هم لوږه. تاسو ته معلومه ده چې تنده در لوږې زور غواړي. بیا چې کله دومره
سور اهاړ وي، سخته ګرمي وي، بیا دا خاص غرونه وي، څوک وي هم نه. د ځان د تنګي ورسره دومره سوچ نسته. خو لیکن بچی ته چې وګوري، وړوکی ماشوم بچی اسماعیل علیه السلام د ډېرې تنګې څه د دې په سینو کې پتوی کې شیدې ختمې شوې. یار پر دې یوه بغل واوړي، بیا پر دې بل بغل واوړي، بیا پښې ټکوي، دا وچ نازک شونډان دا د ډېرې تنګې څه ټکهار شروع کړي. د ژړا صوت ختم سو، اواز ختم سو د ژړا. حضرت هاجر را پورته سوه، د خپل زوی د لیدلو توان یې پیدا نه کوي، سترګې پټې کړي، الله پاک ته یې خواست وکړي چې یا الله دا منظر برداشتولی نسم، دې منظر ته کتلی نسم. دا وړوکی ماشوم زما په نه دید کې چې زه نه یم، بیا به په دې باندې مرګ راشي. حضرت هاجر ولاړه صفا ته وخته. چې صفا ته وخته، شاوخوا یې وکته، هېڅوک نسته. بیرته راشوه سوه، چې راله پر شیله کې را روانه ده، د صفا او د مروه مابین کې شیله وه مخکې، دې کې روانه ده، د مخ لمن یې لږ راپورته کړه چې چټکه شي. د مور زړه دی، وړوکی ماشوم په هغه خاشو په کوډله کې پروت دی، شی ونه خوري، یو څوک ورته رانشي. چې راله ویې کته، اسماعیل علیه السلام په هغه شکل باندې لت په لت باندې اوړې راپورته یې کوي، په غیږ پورې ونیوي، وایي څه خو نسته، نه څوک سته. بیرته یې پرې ایستې، بیا مروه ته وخته، هغه ځاسه بیرته راشوه سوه، بیا صفا ته وخته. د صفا او د مروه مابین کې 7 واره منډه ووهل. درننه ما و تا باندې چې څوک عمره کوي دا منډه واجب ده که نه. د مروه پر غونډۍ باندې ولاړه ده د مکې مکرمې هغه د شګو یوه غونډۍ وه، دې طرف ته یې نظر راواړوئ. هغه وخت کې مکه مکرمه جوړه نه وه، خالي د شګو یوه غونډۍ وه. چې نظر یې راواړوئ، د اسمان په طرف باندې سترګې پورته کړې وه، یا الله د پیغمبر بیبي یم، د پیغمبر زوی دی، تږی دی، سوال درته کوم، ما ته اوبه راکړه. اواز رالی، د الله رحمت په جوش کې رالی. جبریل علیه السلام یې راواستوي، وایي ورسه د اسماعیل علیه السلام د پښو سره وزر چخ که. کله یې وزر چخ کوي، دلته زمزم اوبه راوغورځېدې. حضرت هاجر چې د زمزم اوبه ولیدې، په منډه راغله، خاورې ورسره راګرځي، زم 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 ودرېږي، ودناور یې ورته جوړ کړي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، الله دې په حضرت هاجر باندې رحم وکړي، الله دې د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي. کاشکې خو ناور نه وای ورته جوړ کړی، اوس به په ټوله دنیا کې دا اوبه خورې وای. بیا هم د وړلو په ارتباط خو اوس اکثر حیثیت د مځکې رسېدلي. حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها اوبه وچ شوې، چې اوبه یې وچ شوې، د زمزم په اوبو کې الله کمال دا ایښی دی. څوک چې زمزم وچ شي، هغه موړ هم سي، اوبه هم سي. یو زمزم کې دا خوی دی، یو په شیدو کې الله پاک دا کمال ایښی. چې کله یې اوبه وچ شوې، شیدو کې پتوی کې شیدې پیدا سوې، اسماعیل علیه السلام اوبه شیدې ورودلې، اوبه سو، مور سو، په آرامه باندې بیده سو، مور په استراحت سوه. اسماعیل علیه السلام چې کله راغټ سو، څه زمانه بعد پلار خوب ویني، همدغه شپې و ورځې دي د لوی اختر د 8 په شپه، د 9 په شپه، د 10 په شپه باندې خوب ولید. خوب یې ولیدی چې زوی حلال یې، سهار خو یو څه اوښان حلال، دا بله شپه بیا خوب ویني، بیا یې ډېر اوښان حلال که. درېیمه شپه یې بیا خوب ولیدی، د لوی اختر مبارکه شپه رالی مکې مکرمه حدودو ته، مکې مکرمې ته. حضرت هاجر ته وایي چې زما خو سودا ده،
چې زه ولاړ سمه څه لرګي راوړمه څه شیان راوړمه نو د هغو دپاره لرګي چې کوې نو چاړه غواړي په دې به پرې کوم او بیا چې راپورته کوم نو رسۍ غواړي یو مضبوطه رسۍ راکړه او ته په دې باندې خبره یې چې دا زما یوازنی زوی اسماعیل علیه السلام دی دی وخت کې د 14 کالو په حدودو کې دی دی وخت را رسېدلی دی چې دا زما یو زوی دی نو ښه کالي په واغونه د یم د ځان سره بیا هم ښه دی درې دي غرونه دي وبه ګرځي ماشوم دی ساعت به یې تیر شي نه حضرت هاجر په دې خبره ده چې پر دې باندې مې تور سر سپین کړي په دې درو و شیلو کې مې دا بچی وفعلی په دې نه ده خبره چې نن زما زوی حلالېدو ته روان دی نه حضرت اسماعیل علیه السلام په دې باندې خبر دی چې رسۍ وچاړه ما ته فلار وای واخله دا ما په حلالۍ په دې چاړه خدا زوی ته مې سترګې هم تورې که دې زوی ته مې عطر هم ولګوه دې زوی باندې مې ښې جامې هم واغونه مور د مور ډېره شفقتي وي ما تاسو ته مخکې عرض وکړي دا یو داسې ځورېدلی خاندان دی چې د ابراهیم علیه السلام کیسې سړی په تفاسیرو کې ګوري یا قرآن شریف کې د ده پر واقعاتو سړی راسي سړی اریانی ولا نمرود چې کله اور ته وغورځوي په اور کې ناست دی پلار ورغږ که پلار یې آذر یا تاروخ نومېدی چې اور ورته ګلزار دی ورته یې بچی اجازه ده چې درسم وایي نه پلاره ستا د لاسه کې غورځېدلی نه ده اجازه تا زما شیطانت نمرود ته ورکړي چیرې تا ته اجازه نسته چې رانسي مور ورته راپېښ سوه ورته یې بچی اجازه ده ما ته چې ما الله ته خواست وکړه چې ما په دې اور ونه سوځي ابراهیم علیه السلام ورته یې مور درته اجازه ده راځه دا حضرت ابراهیم علیه السلام مور په اور کې ور روانه سوه روانه ده بچی ته ځان رسوي الله پاک اور ته حکم وکړي چې دا زما د خلیل مور ده وینه سوځي روانه ده چې بچی ته ورله لاسونه یې فرا وګرځول په غاړه کې ور ولوېده په مخ باندې یې مچ کړي ګړی ورسره په غاړه کې لاس اچولی دی د هغه نه وروسته بېرته را روانېږي ته بچی ما ته اجازه ده بیرته و اجازه ده ولاړ دا د ابراهیم علیه السلام په مور دا تکلیف تیر سو نن بیا د اسماعیل علیه السلام د مور وار دی کله چې د ابراهیم علیه السلام مور صبر وکړي زغم یې وکړي الله ورته د جد الانبیا لقب ورکړي د دې زوی د ټولو انبیاو په ټولو انبیاو کې الله تعالی خلیل الرحمن جوړ کړي بیا چې د ابراهیم علیه السلام زوی د اسماعیل علیه السلام مور صبر زغم وکړي الله تبارک وتعالی اسماعیل علیه السلام ذبیح الله لقب ورله ورکړي که هغه مور دې قربانۍ ته تیاره وه نن د اسماعیل علیه السلام مور دې قربانۍ ته تیاره شوه سترګې ورته تورې کې کالي ورته واغوسته عطر یې ورته ولګول چاړه ورسي ورته په لاس کې ورکړه وایي بچی فلار دې غواړي ورسره ولاړ شه د مکې مکرمې درې دي شیلې دي وبې ګورې اسماعیل علیه السلام را روان سو پلار د مخه دی ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی اسماعیل علیه السلام په پسې دی جمره عقبه ورته مینا ته دښتې ته راغلی چې دې ځای ته راورسېدي شیطان کافر پسې رالی
اسماعیل علیه السلام ته وایي خبر یې چیرې ځې؟ وایي نه یم خبر، پلار راته وایي ولاړ. ورته وایي دې پلار ته روان کړی علالوي دي. ورته وایي تا څه وایې؟ پلار هم زوی علالوي. تا څنګه پلار دی چې زوی علالوي؟ ورته وایي دا رسۍ و چاړه یم د دې دپاره رااخیستې دي. څنګه مې علالوي؟ پلار وګوره، زوی علالول وګوره، دا کله کېدی سي؟ ورته وایي شیطان ورته وایي دی وایي زما رب ما ته ویلي دي. اسماعیل علیه السلام وخندل، وایي چې رب ورته ویلي نو بیا خو د رب حکم ته زه تسلیم یم، بیا که علالول وي هم غاړه ورته ایږدم. بیا ابراهیم علیه السلام ته ورفیش سو، وای دا خو هغه بچی دی چې تا الله ته خواست کاوی ربی هب لی من الصالحین، یا الله ما ته خو یو نیک اولاد راکړي چې د نیکانو نه وي. الله درلره درکړي نه یې بیا علالوې. ابراهیم علیه السلام په شیطان د اوو ډبرو وارې وکړي. اسماعیل علیه السلام په شیطان باندې د اوو ډبرو وارې وکړي. شیطان نا امید سو چې دا خو نسم کولای. مور ته یې راغلی، مور ته وایي د اسماعیل علیه السلام مور ته وایي بچی دې څه دپاره په لاس ورکوي؟ علالوي. ورته یې ولې علالوي؟ پلار زوی کله علالوي؟ وایي دی وایي زما رب ما ته دا ویلي دي. حضرت حاجر وایي د هغه رب دپاره خو موږ حلالېدو ته هم تیار. داسې مور خوند کوي، داسې پلار خوند کوي، داسې زوی خوند کوي چې د الله حکم ته په ورین تندي باندې تیار دي. خوند داسې کوي. حضرت اسماعیل علیه السلام یې د مینا میدان ته راورسوئ. چې راویرسوئ اوس پلار ورته وایي نوره د خبره رسوایي ته راغله. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ورته وایي چې ای بچی زه تا په خوب کې وینم چې حلالوم دي، نو ته خپل سوچ وکه، فکر وکه. د امتحان اخستلو دپاره یې ورته وویل ته څه وینې په دې کې؟ څنګه عمل در سره وکړو؟ څه وایې په دې کې؟ حلالولو ته تیار دی، مازې د ده امتحان اخلي. زوی ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ای پلار جانه هغه پیل وکړه چې تا ته یې امر کول کیږي، ژر دی چې ته به ما د صابرانو په کتار ولیس کې پیدا کړي. نورم صبر کوونکي ډیر دي، ما به هم د صابرینو نه پیدا کړي. الله تبارک وتعالی یو عجیب شایسته نظام جوړ کړی دی. پلار هم تیار سو حلالولو ته، زوی هم غاړه کښېښوه چې تیار سو دې ته. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ یو روایت نقل کوي، وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته داسې لاسونه ونیوه، من اخذ عني هؤلاء الکلمات، څوک به زما څخه دا کلمې زده کړي، څوک به دا راسه واخلي، دا به څوک راسه زده کړي، یعمل بهن او یعلمو، یا خو خپله به دې عمل وکړي یا یې دی چاته وروښیي. یعلمو یعمل بهن، ورویښیي داسې چاته چې هغه په دې باندې عمل وکړي. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وایي ما ورته ویل انا یا رسول الله زه درڅه زده کوم، زه درڅه زده کوم، زه درڅه زده کوم. دین د عمل دی، زموږ دین عملی دین دی. ګوري صرف د خبرو نه دی. ابراهیم علیه السلام تیار سو، چا جنې زده کوي دا عمل؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم جنې زده کوي. هر کال په مدینه منوره کې په لوی اختر کې دوه پسونه حلالول. صحابه و جنې زده کوي، هر اختر به اختریان کول چې مالک نصاب. ما و تا ته راورسېدي، ما و تا زده کوي، ما و تا به کوو. دا د زده کړې دین دی، د قربانۍ دین دی،
حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ابو هريره وایي زه درته زده کوم، زه به عمل وکوم، خلکو ته به هم ورښیم، زه به په دې باندې عمل وکړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول خبره ورته کوي، اول خبره نبی علیه الصلاة والسلام په 5 خبرو کې دا ورته کوي چې څوک د الله تبارک وتعالی عبادت وکړي، الله تبارک وتعالی ته سر ټیټ کې د بندګۍ د ټولو خلکو لوی عابد به همدای، د ټولو خلکو لوی عابد به همدا څوک. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په هغه باندې راضي سو چې الله تبارک وتعالی د ته ورکړی دی، دا به د ټولو خلکو مالدار کس. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي څوک چې د خپل همسایه سره ښه کوي دا به مؤمن وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي څوک چې د خلکو د پاره هغه خوښوي چې د ځان د پاره یې خوښوي دا به مسلمان وي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر کې 5مه خبره ورته کوي ولا تکثر الضحك، ډیر مه خانده، فإن الضحك تمیت القلب، په تحقیق سره ډیره خندا د زړه وژني، زړه وژني، ډیر مه خانده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همدا خبر ورته وکړه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ جنیز دا که اول خبره همدا ورته وکړه چې څوک د الله سره مینه اختیار کړي، د الله تعالی بندګي غوره کړي، دا د ټولو خلکو لوی عابد دی. اوس بندګي هم دا ده چې سړی د الله رب العزت حکم ته فورین تندي کې تیار شي، چې څه حکم راغلی هغه ته یې فورین تندي باندې غاړه کښېښو. حضرت اسماعیل علیه السلام فورین تندي باندې غاړه کښېښو، حضرت ابراهیم علیه السلام فورین تندي باندې غاړه کښېښو. د مینا په هغه دشته کې چې کله دې ته تیار سوه، حضرت ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ورته وایي 5 خبرې درته کوه، 5 خبرې. اوله خبره دا درته کوم چې پلاره چاړه دې تېره کړه، ځکه د بدن روح وتل دې ډېر ګران کار دی. دویمه خبره درته دا کوم چې زما څه کالي بیل که دا راسه وکاږه، د اینې په وینو باندې ډېر ولړه سي، بیا چې کله دا زما کمیس ستا خوښه ده د مور د پاره وړې تسلي به په وشي، نو چې په وینو لړلې وویني ډېر به زړه ورته لږ سي. درېیمه خبره درته دا کومه چې پښې لاسونه مې مضبوط وتړه، دی نه چې بیا ستا د پلاروالي حق تلفي وشي، تا تاوان و مشکل پیش سي. بله خبره دا درته کوم چې کله ولاړ سي زما مور ته زما سلام ووایه. خو چې کله چاړه دې تېره کړه زما پښې لاسونه دې وتړل، بیا مې پړ مخې پرې باسه، د دې خوا مې حلال کته چې زما مخ ته ګورې، ښایسته زوی چې ښایسته پلار پرې ایستلی چاړه یې پر اخیستي، بیا یې حلالوی سي، لاس دې ونه رېږدي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې دا خبر وکړه، حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي بچی څومره غټ همکار یې را سره، کمیس یې ځینې وکښې، پښې لاسونه یې ورته وتړل، په تندي باندې یې مچ کوي،
بیا یې پرې ایستی چاړه یې راواخسته د څټ د خواسه چې کښېښو هر څونه یې کشي خو حلالېږي نه د چړي و د مزغې په مابین کې الله اوسپنه راوسته چاړه یې د خشمه وغورځول چړې خبرې شروع کړې وای خلیل وای پرې یې که جلیل وای مې پرې کوه پیغمبر وای پرې یې که الله وای مې پرې کوه زه د الله دا منم به هر حال خو نیکه پرې بیا یې راواخسته اسماعیل علیه السلام ورته وایي پلاره ایله یې که پښې لاسونه را خلاص که که الله په حشرګاه کې راته ویل چې ته خو په زور پرې ایستلی وې زه به الله پاک ته وایم چې یا زه په خپله رضا ستا حکم ته پروتم فلما اسلما وتله للجبین بیا دواړه د الله حکم ته تسلیم سوه بیا یې پرې ایستی چې کله یې پرې ایستی چاړه یې راواخسته ټولو حیوانانو ملایکو په اسمانو کې بغارې کې و یا الله یو پیغمبر دی بل پیغمبر یې پرې ایستلی دی الله لوی رحم وکړه د الله رحمت په جوش کې راغلی جبریل علیه السلام ته ول د جنت پسه وروله پسه یې راواخستی چې کله رانږدې سو الله اکبر نارې شروع کې ابراهیم علیه السلام وای لا اله الا الله والله اکبر خژهاری سو د ابراهیم علیه السلام عقیده دا سوه چې زوی مې حلال کړي چې ویې کته اسماعیل علیه السلام شاته ولاړ دی پسه حلال سو اسماعیل علیه السلام وای الله اکبر ولله الحمد همدا هغه ورځ ده چې په مینا کې د اسماعیل علیه السلام په غاړه باندې چاړه کښېښوله سو نن زما و ستاسو الله تبارک وتعالی په هغه بدل کې پسه قبلوي نن زما و ستاسو الله په هغه بدل کې غویی قبلوي نن زما و ستاسو الله په هغه بدل کې اوښ قبلوي چې څوک اوښ حلالوي 9 کسان 15 کسان وي څونه په شریکان شي څوک غویی حلالوي در 9 کسانو د شراکت اجازه سته څوک پسه حلالوي یو سړی حلالولی شي مقصد زما استاد د غوښو سره د الله نه دی زما استاد د پسه سره د الله هیڅ مقصد نسته زما استاد د زړه سره زما استاد د عمل سره د الله کار دی چې ودرېږه څنګه قرباني ورکوې په کم انداز کې نن قربانۍ ته تیار یې خو دا هغه زمانه ده دا هغه وخت دی ګوري ما تاسو ته مخکې عرض وکړي چې زموږ استاسو مسلمانان ورونه هر ځای چې دي دا په نن زمانه کې ډیر مظلومین دي ګوري یاد ساتي سخت مظلومان دي د مسلمانانو د استراحت دپاره دعاګانې وکړي الله یې قبلوي څومره مسلمانان چې په تکلیف دي الله دې په استراحت کې هغه کفار ظالمان چې زموږ استاسو مسلمان ورونه په بمونو ولي الله دې دا کفار نیست او نابود کړي خو دې مسلمانانو دې فتمنو قهرمانانو دې د دنیا اتلانو دا یوازې زموږ ستاسو سترګې نه په اخره زمانه کې د اسلام سترګې هم دې خلکو لوړې کړي د مسلمانانو سترګې خو څه کوي د اسلام سترګې هم دې خلکو لوړې کړي نن چې اسلام عزتمند دی هم د دې قهرمانانو په سر باندې عزتمند چې الله څومره عزت ورلره ورکړي اسلام ته هم په دې طبقه باندې الله ورکړي چې مجاهدین دي ګوري همدغه قهرمانان دي قرباني یې ورکړي خپلې ځوانۍ یې ورکړي خپل بچان یې یتیمان که خو یو د توصیې خبره به د دې کورنۍ ته وکړو ښه یاد ساتئ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عیدګاه ته روان دی د اختر ورځ ده نورو خلکو بچانو نوي کالي اغوستي دي خو د حضرت عمر غوندې شخصیت چې امیر المؤمنین دی د هغه زوی څیرې کالي اغوستي دي زاړه وړوکی ماشوم دی راوینیوي ورته یې بچې دا د نورو خلکو نوي کالي چې وینې د هغو بچانو نوي کالي اغوستي دي ستا زاړه کالي دي زړه خو به نه یې درته لږ ورته یې نه پلاره نه دی لږ ورته یې ولې
وای هغه که نوي کالي لري هغه بیا داسې پلرونه نه لري، داسې پلرونه نه لري لکه زه چې لرم. داسې پلار نشته د چا. موږ یتیمانو ته وایو، کونډیانو ته وایو، برومندو ته وایو چې ښه دلاسا وسي. داسې بچان، داسې مړونه، داسې پلرونه نو هم هر څوک نه لري لکه ستاسو پلرونه چې و یتیمانو ته وایو، بیبیانو ته وایي. داسې مړونه نو هم هره بیبي نه لري لکه ستاسو چې و. برومندو ته وایو چې داسې بچان نو هم چا نه دي راوړي در اوسه پورې لکه ستاسو چې و. دا قهرماني تاسو وکړه، ستاسو بچانو وکړه. خو زموږ استاسو سنن غوښتنه د الله دا ده چې د یتیمانو په سر لاس کښېږدي، د کونډیانو په سر باندې د الله په خاطر پوړونی واچوي، د برومندو دلاسایي وکړي. زموږ عجبه زمانه ده، یو په داسې موسم کې په داسې وخت کې الله راوستلی یو د تعبیر وړ نه ده، سړی تعبیر نشي کولی. زه په روژه کې د تراویح د ختم دپاره یو حافظ صاحب بوتم، وایي زموږ تراویح ختمیږي، ماخستن ورسره روان یم، په دې لارې باندې کیسه راته کوي. وایي بله شپه زموږ په کلي کې یو داسې پیښه وسوه، داسې د 14 کالو یو ماشوم رالی، د مسجد یو حالت ودرېدی. زموږ ستاسو د علاقې عرف و رواج دا دی چې کله بیا مازدیګر د روژه مات دپاره غټ سرخان اواریږي، پلیټونه و کاسې راوړه کېږي، دا ایښول کېږي. هغه حافظ صاحب وایي زما ورته فکر و، هغه هلک رالی دلته ودرېدی چې کله اذان نارې سو دیواله ته ولاړ و. زموږ د چا نه سو ور فکر. روژه مات چې وسو، ملا چې ولاړ سو د امامت دپاره جمعې دپاره مخکې کېدی، چې اقامت شروع سو، هغه ماشوم وژړل روان سو. هغه حافظ صاحب وایي ما پسې راوځغستل، در لاس مې ونیوی، ورته ومې ویله چې ولې دې وژړل، ولې چیرې روان سوې؟ وایي هغه ماشوم راته وایي زه د پلاني شهید زوی یم، زما نن روژه وه، زموږ په کور کې هیڅ هم نه وه. بیا مې مور راته ویل چې بچی ولاړ سه، نن به په مسجد کې روژه مات وکړې، زموږ سره دیوال په دیوال باندې یتیمان دي، والله که اختری کړي. اما زموږ داسې د کور حال هر چا پوښتلی دی، د خپلې لور حال هر چا پوښتلی دی، خو د یتیم ماشوم یا د هغه یتیمې ماشومې حال هېچا نه دی پوښتلی. الله به د حشرګاه په میدان باندې بیا زما استاد سره د دې یتیم پوښتنه نه کوي چې پلار یې اتل و، امریکا یې ماته کړه، دنیا یې ماته کړه، ته د په سر باندې په استراحت وې، د پلار په وینو باندې ستا د اسلام دین الله لوړ کړي، تا څه قهرماني وکړه، پر یتیم دې پوښتنه نه سوه کولی، د کونډې په سر باندې پوړونی نه سو اچولی. حافظ صاحب ما ته وایي ما در لاس ټینګ ونیوی، وایي ما ورته د خدای په خاطر مه ژاړه، ته خو قهرمان د قهرمان زوی یې. وایي د راتلو زما لاس ایله که زه مور ته ځم شکایت کوم چې مور یې ما ته د هرې خوا چې روژه مات راپیدا کوې راپیدا یې که زه روژه مات غواړم. حافظ صاحب وایي ما پیسې پر راوکښې، هر څه مې وکړه خو هغه یتیم وانخستې. وایي ما ته په زړه کې دا پیدا سوه که د عشرګاه پر میدان دا یتیم راپورته سو، الله پاک ته ویل چې زموږ په کلي کې داسې خلک موجود وه، خپل سترخان بې ډک وو، خپل ځان سره بې بچان کښېنولي وه، نیکهګانو لمسیان کښېنولي وه، باباګانو بچان کښېنولي وه، خو د یتیم په سر باندې چا لاس نه کوي تیر. تا را سره پیدا سوه. ګورئ موږ تاسو په داسې زمانه کې را روان یو، داسې کور نسته چې یتیم نسته، داسې کور نسته چې کونډه پکې نسته. دې کونډې ته به نن سهار زړه نه وي لږ، دا به هغه نه غواړي خپل هغه د دې زړه خپله خوشحالي نه غواړي. ولې به نه غواړي؟ هر څه به غواړي، خو الله تبارک و تعالی ته به خواست کوو چې یا الله خپل یې کفیل سه.
خپل د دې کفالت وکړه د یتیمانو د کونډیانو د دې برو مندو په حقوقو باندې موږ منې سي. الله رب العزت دې د دې په خپله کفالت وکړي. آخر کې درته د لوی اختر مبارکي وایم. الله مې ټول مالی و ځاني عبادتونه قبول کړه. الله مې زموږ په سترګو باندې په حشرګاه کې سرلوړي ولاړه. څومره ملګري چې دلته راغلي دي څومره محتاجین دي د دعا غوښتنې کړي دي. هر مشکل چې لري الله دې ورته حل کړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ ستاسو هیواد دا په اسلامي احکامو باندې منور وګرځوي. الله دې اسلامي دین نافذ کړي. الله دې کفار ذلیل خوار نیست او نابود کړي. الله تبارک وتعالی دې مسلمانان برقرار کړي. الله دې اتحاد او اتفاق راولي. د خپلو نیکو عباداتو څخه دغه پتمن عزتمن کورونه د مالی و ځاني قربانۍ څخه مه هېروئ. دا مې خصوصي وصیت دی درته. الله مې شاد کامیاب بریالي ولره. د دې پتمنې ورځې د عبادات دا مې الله په خپل عالی دربار کې قبول و مقبول وګرځو. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ټول د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. الله دې د شهیدانو شهادت قبول کړي. الله دې بندیان د بندر اخلاص کړي. الله دې دا کرغیړن زندانونه مات کړي. الله دې د مجاهدینو حافظ و ناصر و غاور سي. لمنځ به درو ان شاء الله العزیز. د لمانځه په ارتباط مختصر خبر درته راوړم. د اختر 2 رکعاته واجب لمنځ دی. نیت کوم د زړه د اخلاص لمنځ کوم خاص خدای تعالی را. 2 رکعاته واجب د لوی اختر سره د شپږو تکبیرو واجبو. په دې حاضر وخت د څاشت مخمدی پر طرف د بیت الله شریفی اقتدا می د فدی حاضر امام پسی. الله اکبر. امام الله اکبر وای تاسو به هم الله اکبر وایست. بیا امام سبحان وای تاسو به هم سبحان وایست. په قرار باندې هیڅ عجله نسته هیڅ تلوار نسته. دا غورسته امام 3 الله اکبر وای چې سبحان وایلس. بیا اول الله اکبر کې لاسونه پورته کوي الهی ونیسي. بیا لاسونه پورته کوي الهی ونیسي. بیا دریم الله اکبر کې لاسونه پورته کوي غوږو ته چې می ورسول بیا یې درنامه لاندې ونیسي می اله کوي نور. ملا اعوذ بالله بسم الله پټوي الحمدلله ښکارا وای سورت وای. بیا هغه خپل رکوع د هغه منځ دی سجده چې کله ملا را پورته سي بسم الله پټوي الحمدلله وای سورت وای. چې سورت اخلاص کوي بیا الله اکبر وای غوږو ته لاسونه پورته کوي بیا لاسونه اله نیسي. تاسو بیم اله ونیس. بل الله اکبر وای بیا لاسونه اله نیسي غوږو ته لاسونه پورته کوي. دریم الله اکبر وای بیا غوږو ته لاسونه پورته کوي بیا یې اله نیسي. د غي ولاړ بیا ورسته الله اکبر وای پس دې رکوع ته. همدا د اختر لمنځ دی. کله چا نیت نزد کیږي صرف هم دومره دی وای چې د لوی اختر 2 رکعاته واجب کوم سره د شپږو تکبیرو واجب. فدی حاضر وخت د څاشت ابتدا فدی حاضر امام پسې مخ پر طرف د خانه کعبه شریف. الله اکبر. اسانه دی لمنځ ډیر اسانه دی هیڅ مشکل نشته. خو یو مسله د صفونه برابر جوړ کړي. کم خلک چې دلته نه ځایږي هغه دې په کلا کې ودرېږي. هلته موږ صفونه برابر کړي دي. د زنانو دپاره مې دلته د پردې دپاره انتظام کړی دی. ښه په ارامه دي خپل منځ وکړي. لمونځ ډېر په ارامه کوو. الله پاک دې د دې مندو خوندو چې دلته راغلي دي د ټولو لمنځونه عبادت دې الله قبول کړي. هر چا چې عبادتونه پکې وکړه الله دې د ټولو دا قبول کړي. هر عبادت چې پکې وکړي الله دې زموږ ستاسو سره راضي سي. هم لمونځ به درو. الله رب العزت دې موږ تاسو زموږ ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. واخر